دا داسې فورس دی چې په یوه ډبه پټرولو پسې خوځغلي کابلۍ ګاډۍ پسې خوځغلي ما او تا خو پر هر چیک پوسټ باندې ذلیله کوي مګر دغه چې د دوی ملګري دي چې دا زموږ عزیزان وزنې هلته بیا وارې د دې باندې دا ټرین وچلوئ هره ورځ چې اف سی نکالو بلوچستان بچالو بس دا یو دغه لفظ لیکئ چې اف سی نکالو بلوچستان بچالو دا ټرین وچلوئ د خپلو جنرالانو کتابونه انټرویانې پرتې دي چې دې ګردو ته دا تنظیمو ته موږ روزنه ورکړې ده ټرینینګ موږ ورکړی دا سرکار موږ د دې څه د دې غوښتنه کوو او د دې څه دا دغه غواړو چې دا ګرده ته یې موږ د یوه تنظیم د یوه دغه ذکر موږ نه کوو نه دا زموږ جنګ دی نه موږ د دې جنګ سره تعلق شته دا د سرکار جنګ دی د سرکار پالنې خلک دي سرکار روزنې خلک دي سرکار پوهېږي دوی پوهېږي په نامه سره چې بخښونکی مهربانه دی د ټولو د مخه وګیلمن شهید ته د هاني وړک او د زیارت و شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او خاص کر په پنډال کې ناست د هر کارکون جلا جلا شکریا ادا کوم چې په داسې وخت کې چې بالکل پر پښتنو پښتانه ګرده په وینو کې هر کور په غم لړلی هر کور پریشانه هر ورور هر مور هر خور پریشانه بیا هم د پی ټی ایم دونه ځوانان نن د ګیلمن شهید وبرسۍ ته او د زیارت او د هني وړک د شهیدانو وبرسۍ ته رالو نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم په سټیج ناست صوبایي کوارډینیټر نور باچا زموږ د مرکزي کمیټۍ غړی زموږ مشر ملک عنایت الله خان کاسای او زموږ د مرکزي کمیټۍ ممبر سایي انور صاحب زموږ ډېر خو شاعر عصمت ظهیر صاحب مکی الله صاحب زموږ د کلاب الله کوارډینیټر محمد اقبال او یو خاص سړی نن په دې محفل کې چې زه ډېر خوشحاله یم د خپل ریټایرمنټ بعد یو داسې فیصله وکړه چې دی په پی ټی ایم کې شامله سو زه و ده ته د ده و سوچ ته د ده و فکر ته د ده و ګرد کورنۍ ته زه سلام وړاندې کوم پروفیسر شهزاد صاحب د دې وړ دی چې څومره هم سړی صفت وکړي دا صفت یې کم دی او په موږ کې دا رقم خلک نایابه دي ستنه عزیزانو ډېرې خبرې نه کومه سایي خو واقعي حقیقت چې سایي د دې وړ دی چې سړی واوري خو نن داسې دی چې تی ډېر ځنډېدلي یاست او تی به ستړي سوي هم ډېر یاست نو زه خبره ډېره مختصره کوم په داسې حالاتو کې عزیزانو دوستانو چې پښتانه حقیقت هم سي چې ما درته وویل چې هر کور د وینو په لمبو کې دي زموږ د هر کلي د وینو بوی ځي سرکار او سټیبلیشمنټ موږ ته دومره خشمېدلی دی چې په خپل کور کې مو نه پرېږدي په خپل کلي کې مو نه پرېږدي په خپل مسجد کې مو نه پرېږدي په خپله کوڅه کې مو نه پرېږدي وزنې مې بې عزته کوي مې په داسې حال کې د پی ټي ایم ځوانانو ته په کار چې شي دی او خپل کام به څنګه خلاصوي دا مقدمه به ته څنګه لړاوئ د دې حل یو دی زه خبره ډېره مختصره کوم حل یې دا دی که موږ بلوچستان بچاوو پښتانه بچاوو دا صوبه دا په دې کې که بلوچ اوسي که هزاره اوسي که هر څوک اوسي که دا بچاوو خپل عزت خپل ننګ خپل ناموس بچاوو د دې حال دا دی چې د دې صوبې څخه دې اف سي ووځي که اف سي نه ووځي د هغه رقم به زموږ مړي زموږ عزیزان به په هر غره کې پر هر روډ به پراته وي موږ د هېچ چا څه ګیله نه لرو دا سرکار موږ د دې څه د دې غوښتنه کوو او د دې څه دا دغه غواړو چې دا ګرده ته یې موږ د یوه تنظیم د یوه دغه ذکر موږ نه کوو نه دا زموږ جنګ دی نه موږ د دې جنګ سره تعلق شته
دا د سرکار جنگ دی، د سرکار پالنې خلک دي، سرکار روزنې خلک دي، سرکار پوهېږي، دوی پوهېږي. دوی چې څنګه دا وطن راوستلی دي دا د دوی کار دی، دوی دې وباسي. د هر یوه لیست ورسره دی، د هر یوه نوم ورسره دی، د هر یوه ډیټا ورسره ده. دا د دوی د خپلو جنرالانو کتابونه انټرویوانې پرتې دي چې دې ګردو ته دا تنظیمو ته موږ روزنه ورکړې ده، ټریننګ موږ ورکړی دی. نو بیا دا جنگ موږ ولې په سر راخو؟ دا جنگ زموږ نه دی. اخري خبر درته کومه، ځوانانو د توی هر یوه سره موبایل سته، دا یو خواست درته کوم او دا خواست مو قبول کړئ. د دې باندې دا ټرین وچلوئ هره ورځ چې اپسي نکالو بلوچستان بچالو. بس دا یو دغه لفظ لیکئ چې اپسي نکالو بلوچستان بچالو. دا ټرین وچلوئ. دا به د دې شهیدانو چې پر زیارت و په ان او دا کې چې هر ځای سوي دي د دې حق به ته ادا کوئ، د پښتنو حق به ته ادا کوئ، د خپل نوي نسل حق به ادا کوئ. دا داسې فورس دی چې په یوه ډبه پټرولو پسې خوځغلي، کابلۍ ګاډۍ پسې خوځغلي، ما او تا خو پر هر چیک پوسټ باندې ذلیله کوي، مګر دغه چې د دوی ملګري دي چې دا زموږ عزیزان وزنې هلته بیا وارې خطا دی. نو دا یو کول دی، دا پښتو ده، لاس پورته کوي. ډېره مهرباني.